کندهار څېړنیز فارم کې د انځرو پر 2 نوي ورایټیو څېړنې پیل شوې. د کندهار د کرنې ولګولو او مالدارۍ ریاست خبرو کوي چې د یاد ریاست اړوند څېړنیز فارم اوس مهال د کندهار شولي کوټ ولسوالۍ سپین او ژړ انځر ورایټیو باندې څېړنې پیل شوې دي. د کندهار کرنې ریاست 15 کال وړاندې د انځرو څېړنې په موخه کلیکسیون جوړ کړی و چې په کلیکسیون کې 14 ډول د انځرو ورایټي چې په یاد ورایټیو کې د مشرقي شمالي او هسپانیې هیوادونو ورایټي شامل وي چې اوس مهال د کندهار کرنې ریاست له لوري د کندهار شولي کوټ ولسوالۍ سپین او ژړ انځر ورایټیو باندې څېړنې پیل شوې دي. د کندهار کرنې ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف اکمل وایي چې یاد هندر د حاصل لیاز بهتر دي خو د وچېدلو قابلیت نه لري. د نوموړي په وینا څېړنیز فارم به د یادو ورایټیو کلمونه د څېړنې په مخه وروزي ترڅو د وچېدلو د ګرمۍ په وړاندې د مقاومت پیدا کولو او نورو برخو کې وڅېړل شي. په کندهار څېړنیز فارم کې پر 2 نوو ورایټیانو چې سپین او ژړ انځر ورته ویل کېږي پر دغه 2 ورایټیانو باندې څېړنې شروع شولې. دغه انځر د کیفیت لحاظ ډېر غني دي، د حاصل لحاظ ډېر ښه کیفیت لرونکي دي. د کندهار کرنې ریاست مسؤلین وایي تر څېړنې وروسته به یاد انځر د کندهار ولایت په ګډون د هیواد نور ولایتونو ته هم تکثیر شي. د یادونه وړ ده چې مخکې هم د کندهار څېړنیز فارم له لوري د تیلي نبات شړشم 14 ډوله ورایټیو څېړنې ترسره شوې وې.